بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ په ګالونایز خبره کوو چې د ګالونایز زموږ سره په پښتو کې کوم مطلب یا مینینګ کیدای شي. نو ګالونایز ویل کېږي to shock or inspire someone into taking action. مطلب یو کس شاک کول یا انسپایر کول او داسې انسپایر کول چې هغه اکشن والی. ټیک ته دا د لیک په ذریعه هم کېږي، د سپیچ په ذریعه هم کېږي، د خبر په ذریعه هم کېږي. تا چاته یو داسې سپیچ وړاندې کړ چې د هغې په ذریعه هغه دومره شاک شو یا دومره انسپایر شو چې هغه اکشن والی. ټیک ته example ته راځو. The shocking news galvanized the community into organizing a protest. shocking news چې کوم دی نو هغې څه چل وکړو؟ galvanized یې کړو. ټیک ته هغې انسپایر کړو. څه چل یې وکړو؟ انسپایر یې کړه کمیونټي او دې ته یې وهڅوله چې یو پروټیسټ یا یو احتجاج چې کوم دی نو هغه ارګنایز کی. نو خلک شاک کول یا خلک انسپایر کول او په هغې سره چې کوم دی دومره انسپایر کول چې هغه په اکشن اغستلو باندې چې کوم دی نو مجبوره شي یا هغوی اکشن اغستلو ته انسپایر کول، دې ته ویلی کېږي ګالونایز. ټیک ده.